أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اولا ټول حاضرینو ته او د مطبوعاتو نمایندګانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوم لږ معلومات ځکه موږ تاسو سره شریکو. دا طبیعي پیښې دي، دا د الله تعالی له طرفه یو امتحان ده. نو اولا به الله تعالی ته موږ په اخلاص سره توبه وباسو او استغفار به کوو چې الله تعالی خپل رحم په موږ باندې وکړي، ځکه زموږ دا مظلوم ملت تازه اوس له جنګونه خلاص شوی ده. نو بیا هم چې کله د سیلاب او کله د زلزلو له طرفه زموږ مظلوم هیوادوال شهیدان کیږي، دا واقعیت ته چې د انسانانو به څه قصور وي. نو موږ باید اولا خدای تعالی ته رجوع وکړو. دوم دا چې داسې پیښې راغلي دي دلته په راستې نظام کې اوس اسلامي امارت ته مختصرا موږ تاسو ته دومره عرض کو چې لله الحمد اسلامي امارت که وزیر ده که والي صاحب ده که رئیس ده، دا یې نه دي ویلي ستوه درې زه په یو مقام کې یم، خو د یو عادي افغان په حیث باندې یې هغه صحنې ته ځان رسولی ده. عملا یې هلته کار کړی، خدمت یې کړی ده، دغه مظلومان یې له هغه مصیبت څخه چې څومره د دوی اوس ویستلي دي. دا چې اوس سیلابونه په اکثرو ولایتو کې ډېر زیات راغلي دي، نو تاسو به کتلي په جهاني سطحه باندې هغه هیوادونه چې د هغوی اردن فعاله ده، د هغوی هوایي ځواک هم فعال ده، د هغوی اقتصاد هم ډېر قوي ده. نو تاسو وینئ د تاسو رسنیو له لارې موږ وینو چې هلته خلک بند پاته وي، خو نه یې هغه مسؤلینو دومره توجه ورته کړې ده، نه یې هغه ژغورلي دي. دا د اسلامي امارت زموږ د زړورو اردو او هوایي ځواک یو عظیم مثالي خدمت ده چې په دغو سیلابو کې هغو سرته رسولی ده. که شپه او که د ورځې ورته حال رسېدلی ده چې پلانکي ځای کې څوک بند پاته دي، هغو د هلیکوپټرو په توسط باندې هغه را ایستلي دي او په ډېرو سختو شرایطو کې را ایستلي دي. نو تاسو به کتلي چې په یو هیواد و 5 کسان هلته محصور وو، خو له هغه ټول قوت سره هغه ونه توانېدل. او اسلامي امارت دا اردو په هر ځای کې تقریبا که ورته تعداد یې په صلحاو تر 500 کم چې هلته چېرته یې ملي اردو هغه ټول بچ کړي دي زموږ فوج. نو دا د ستایلو وړ ده او زموږ د اسلامي امارت ټول مسؤلین همداسې متوجه دي. دا تاسو ته اطمینان درکوو، هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې زموږ وزیر صاحبان هلته په صحنه کې دي، زموږ د امارت ټول کارکوونکي خدمه چې څومره دي هغه ټول د دوی په خدمت کې دي. به هر حال دغه شي لږ معلومات تاسو سره شریک. نو دا واقعیت ته چې خسارات ډېر رسېدلي دي، په هر بخش کې رسېدلي دي. زموږ مطلب دا و چې هغه کوم خدمات اسلامي امارت کولی سوی هغه یې کړي دي په وس کې ده. اما یو څه د دنیاوالو سره هم تړاو لري چې هغه باید دغه نور کومکونه دلته موږ ته متوجه شي. زموږ مظلوم ملت ته هغه په ډېرو سختو شرایطو کې دي. نو هغه ترتیب و تنظیم و د هغه دپاره هغه د جدي د حوادث وزارت ته له هغه سره یو کمیسیون جوړ شوی ده، هغه په وخت باندې رسیدګي کوي. او لکه څنګه چې معین صاحب ورته اشاره وکړه، څومره کومکونه چې د دنیا راغلي دي، د اشخاصو راغلي دي، د شرکتو راغلي دي، د شفافیت په لحاظ باندې ټول حساب موجود ده. یوه پیسه هم د تاسو چا نه ده وړې چې کومکونه م کړي دي، هغه به دوی د مطبوعاتو له لارې له تاسو سره شریک کړي. البته هغه کوم خسارات چې رسېدلي دي، نو زموږ غوښتنه همدا ده له دنیاوالو نه چې ګوري دا خسارات چې موږ تاسو سره شریکو دي، دې مطلب دا ده چې زموږ د ملت اقتصاد هم ضعیفه ده، په بدو حالاتو کې هم دي. هغه څه چې ورته جوړ سوي وو، هغه امکانات یې درلودل، هغه یې هم اوس له لاسه ورکړل. نو د زراعت په بخش کې وزیر صاحب ورته هغه وکړي، اشاره وکړه. موږ چې کوم غټ غټ هغه ارقام راټول کړي دي او شاید دا تلفات نور هم زیات شي، نو هغه تقریبا 441 غټ کانالونه هغه چې جوړ سوي وو دا اوس سیلابو خراب کړي دي، تخریب سوي دي. او تقریبا هغه محلي بندونه چې وو چې په هغو کې به خلکو له هغو نه استفاده کوله، یا به یې زراعت ته کوله یا به د څښلو اوبه وې، نو هغه 390 بندونه خراب سوي دي. او کوم کاریزونه چې په اطرافو کې خلک
چې هغه نه به استفاده کوله د زراعت کې او د څښلو د اوبو دپاره هغه بند سوي دي. اوس تقریبا 250 کاریزونه دي. دا په دغو ولایتو کې دي دا سیلابونه راغلي، خو د هر ولایت هغه ارقام معلوم دي. او 22 زموږ تقریبا هغه انجینري بندونه دي چې په هغه کې معیار د اوبو د سیلاب معلومیږي، هغه مابین تللي دي. او اکثرو جویو کې چې داسې استنادي دیوالونه درېدلي دي چې هغه تقریبا مخه د سیلاب نیسي، هغه 650 مابین تللي دي. نو دغه هغه ارقام و چې مختصرا موږ تاسو ته عرض کړو. نو تر کیدای شي دا تلفات نور هم ډیر شي. او یو شی موږ یاداوري کوو، هغه پیشنګویي چې تحلیلونه سوي دي احتمالي چې آینده کې هم تقریبا د بحر هند هغه مونسون بارشونه چې بارانونه چې ورته وایي هغه لا درېدلي نه دي. تر 15 د سنبلې میاشتې پورې امکانات نور هم شته چې بارانونه هم وشي، ورښتونه وشي او سیلابونه هم راوځي. نو موږ په ټوله نړۍ باندې بالخصوص په یغو نهادونو باندې چې هغه کومک کوي په دې بخش کې هغه راوړاندې شي او کومکونه وکړي. نو انشاءالله موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې تاسو کومک په خپل ځای باندې مصرفیږي او دې ته موږ ژمن یو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.